بسم الله الرحمن الرحیم. حامده و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې موږ 4-5 ورونه مشترک په کور کې سره اوسیږو، زموږ سرمایه جایداد دا ټول مشترک دی او دغه چې موږ زکات باسو د دا ګرده مال څخه باسو، که دغه چې دا 2 ورونه زموږ سره کشنیان دي، نابالغ دي، د دغه حصې څخه به هم زکات ورکوو، که به موږ په څه طریقه سره زکات ورکوو؟ محترمینو، که چیرې 4-5 ورونه سره وسیږي په کور کې یو ځای، مال مشترک دی، پلار یې مړ دی، دغه کشنوټ بچان په د ورونو سره په د مال کې حق لري، نو دا د ټوله مال څخه به زکات نه باسي، ځکه پر دا کشنیانو باندې زکات نه دی فرض. دی به د خپل مال چې 100 ورونه دي پر دا ټول ورونه به تقسیموي، نو چې کم نابالغ دي، 2 دي 3 دي، د هغو د حصو زکات به نه ورکي، او کم چې بالغ دي هغه د خپلو حصو زکات ورکي. په حواله سره د نجم الفتاوا جلد نمبر 2 صفحه نمبر 56، فتاوا هندیه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 304. ځکه محترمینو پر نابالغو باندې خو زکات نه دی فرض دی، نو د هغو د حصو زکات به نه ورکوي، صرف د کم چې مشران دي بالغ دي دغه هغه د خپل حصو زکات ورکړي. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن